منظور پښتین لا هم په زندان کې ده. ملګرو مبارزه تنها په مظاهرو نه کیږي. د یو لوی قوم چې اوس یې مشري منظور پښتون کوي، هغه ځوان مشر اوس په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. ملګرو منظور پښتین ضمانتونه نه منل کیږي او دغه ظالم ریاست اراده ډیره خرابه ښکاري. وکیل ویل چې منظور ته څوک نه ورپرېږدي او ډیر په یو وحشي او خطرناک ځای کې اچولی ده. ملګرو راځئ چې تازه څه شوي دي او وکیل یې څه وایي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. په ډیره اسماعیل خان کې محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندي مشر منظور پښتین د څلورمې مقدمې ضمانت منظور نه کړ. په محکمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل سید اختر وایي که چیرې په ډیره اسماعیل خان کې د منظور پښتین وروستی ضمانت منظور شي، نو هغه به ډیر ژر له زندان آزاد کړی شي. د پی ټی ایم وکیل وایي چې څو ورځې وړاندې د منظور پښتین په دریمه مقدمه کې محکمې د ډیرو بحثونو وروسته ضمانت منظور کړ او د تیرو څو ورځو راهیسې په وروستۍ څلورمه مقدمه کې هم د هغه د ضمانت منلو هڅې روانې دي. منظور پښتین 2 اونۍ وړاندې د پیښور په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د پولیسو له لوري نیول شوی و، چې په لر او بر کې د پرله پسې لاریونونو وروسته د هغه په 3 مقدمو کې ضمانت منظور شوی دی. په منظور پښتین تور لګول شوی چې ګواکې د پاکستاني پوځیانو پر ضد او د آیین خلاف یې پالونکي څرګندونې کړي چې له همدې امله یې نیولی دی. په منظور پښتین ټولې 46 جعلي مقدمې درج شوي دي چې له ډلې یوازې 4 مقدمې رسمي شوي دي چې تر اوسه محکمې په 3 مقدمو کې د منظور پښتین ضمانت منلی دی. د منظور پښتین د نیول کېدو وروسته د لر او بر په ګډون په ټوله نړۍ کې پراخ احتجاجونه او غونډې روانې دي، څو پاکستاني ریاست دې ته مجبور کړي چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین خوشي کړي. د هغه د خلاصون پر موخه د پښتون ژغورنې غورځنګ نورو مشرانو محسن داوړ والي وزیر چې پارلماني غړي هم بلل کېږي په قانوني بڼه او د لاریونونو له لارې ډېرې هڅې پیل کړې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان وایي چې منظور پښتین د پښتنو لپاره د حق غوښتلو پر موخه مبارزه کوله ځکه د ریاست له لوري نیول شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو پر وینا که پاکستاني ریاست د دوی څومره غړي هم ونیسي، نو دوی به له خپلو مبارزو منع نه شي، بلکې د پښتنو لپاره به د حق غوښتلو مبارزه دوام ولري. بلخوا بیا محسن داوړ بیا له وړاندې ویلي و چې منظور پښتین به د ولسونو د مبارزو په زور آزادوي. پی ټی ایم د منظور پښتین په ننګه یوه بله تاریخي جلسه هم د روانې میاشتې پر 14مه نیټه په ډیره اسماعیل خان سیمه کې جوړوي چې په دغه جلسه کې به د ریاست د ظلمونو پر ضد او د منظور د خوشي کېدلو لپاره غږ پورته شي. د یادولو ده چې د منظور پښتین د خلاصون پر موخه په ډیرې لاریونونو کې د پاکستاني ریاست له لوري د پی ټی ایم یو شمېر غړي هم نیول شوي دي.